خوشال سادات یو ځل بیا د ولس زړونه وګټل. د خوشال سادات له روزنیز مرکز څخه څومره تازه ساتونکي فارغ شول. خوشال سادات په دې اړه تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له روزنیز مرکز څخه 292 تنه ساتونکي فارغ شول. د عامه ساتنې ملي تصدۍ د روزنې 98مه دوره پای ته ورسېده او نن ورځ فارغینو ته په یو ځانګړي غونډه کې بریالیکونه ورکړل شول. تازه فارغ شوو ساتونکو ته د عامه ساتنې ملي تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشال سادات وینا وکړله. ښاغلي سادات د خوښۍ په څرګندونو سره وویل: ګرانو ساتونکو، تاسو به د اوبو او برېښنا بندونه، کانونه، پوهنتونونه او عامه شتمنۍ ساتئ. دا هغه څه دي چې افغانستان په پښو دروي. تاسو د افغانستان له 40 ولایتونو څخه راغلي یاست. دا زموږ د ملي یووالي او اتفاق ښکارندویي کوي. ستاسو تمرینات او زحمتونه د قدر وړ دي او زه پر تاسو ویاړم. یاد ساتونکي په عالي ملي او وطني روحیه روزل شوي دي. سر له سببه خپلې دندې پیل کړي او عملاً به د هیواد د اساسي او حیاتي بنسټونو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.